ها ملګرو ډېرې پیرې مې وویل چې سلامونه او احترامات خو اوس د دې نه خبره راتېره شوې ده. په دیر برول کې ناست یم او اوس به ایغ په نیغه راځم دې ټپو له. اشفاق نعماني ډېر خوږ کشر دی، په ټپه مین دی. زه دې خبرې ته هم خوشحاله یم دا هم دا ټول ملګري واوري چې موږ چې ټپه په کومه جذبه باندې مخې ته راوړه د هغې په شا یوازینۍ موده زموږ دا وه چې په دې ټپه کې زموږ لرغونی تاریخ پروت دی، په دې کې زموږ جمالیات پراته دي، په دې کې زموږ د وطن دردونه پراته دي. نو په دې بنیاد باندې په شعوري هڅه باندې موږ ټپه برای ټپه نه ده کړې بلکې ټپه برای اصلاح کړې ده او هغه اوس دې ځوانانو اون کړې هم ده. دا لویه د ګټې خبره ده. تا ته دې ډالۍ وي دا ټپه چې کوم ده په دې کې یو ډپ دی، یو ډوروالی دی او دا دې ټولو ملګرو ته هم ډالۍ وي. ناست ملګري زموږ نومي شو، کامران شو، منیر شو، ضیاء الله شو چې څوک یې الطاف ته دې هم ډالۍ وي او په خصوصي توګه دې زموږ اشفاق ته ډالۍ وي چې او چې د باچا لښکر ټولېږي نو خدای دې د خیر په تبه پرې باسا میانا او په اشارو باندې مې پوی کنو باران وریږي غږ د ناراضي میانا او سبق دولس او کال ویلې نو دولس جرګې د مشرانو او ورلېږما په ما شک منا جانان ته وایئ نو که بل معیار وي زه بسرا کافره یما او د لیونۍ مینې د زار شمه ناجوړه زه یم څنډه تا منلې وینا او د دنداسې د پټه د پاره نو جنۍ یاري د دیروجي هلک کوینا نو یو عشق نوې نوې په کتو نه مړېدو یو عشق نوې نوې په کتو نه مړېدو څه نوې تماشا وه په لیدو نه مړېدو څه نوې تماشا وه په لیدو نه مړېدو. ډېره مننه کوم.